بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زرا غلې ما هریانه پایان ته هریانه پایان دا یو ډېر غټه ویسي ده. د دې آبادیم ډېر زیاته ده. نو د دې مسایل د دې چې کوم محرومیان دي دغه باره کې خبر کولو د لپاره د دې یو ډېر سماجی او سیاسي زبردست شخصیت خلیل الرحمن صاحب هغه سره چیرمن دي د دې او ډېر خلیل سره ګټلم ده. نو هغه سره تاسو ملاقات کو او د دې د محرومیانو باره کې خبره کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال صاحب خیر. شکر دی جی، الله کرم دی. خلیل الرحمن صاحب لغونته ناظرین ته د خپل سیاسي بیک گراوند باره کې لږه خبر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. دا جمال صاحب چې کومه سوال وکړو دا زمونږ ویسې آریانه پایان ده. زه په 2015 کې د الله پاک په فضل سره د ویسې ناظم راغلی وم او زه د خپلې حلقې د خپل ویسې د خویندو میندو د خپلو مشرانو ډېر شکرګزار یم. د الله پاک ډېره شکریه او د الله پاک ډېر شکرګزار یم او د خپلې حلقې د میندو خویندو د مشرانو وروڼو ډېر شکرګزار یم چې دوی ما سره هر ټایم منډه والې ده او زما عزت یې راوستی دی. او بیا په 2022 کې چې کوم الیکشن و نو په 2022 کې بیا ښه په لیډ سره ما له الله پاک ډېر زیات عزت راکو او زه د دې خویندو میندو او د دې خپلو وروڼو مشرانو ډېر زیات شکریا ادا کوم. انشاءالله که زه سیاست کوم که نه کوم زه به د دې خپلې علاقې د خپلو خویندو میندو د خپلو مشرانو هر قسم خدمت کوم. په نیمه شپه به هم زه د دې هر قسم خدمت هر قسم سپورټ کوم. زبردست خبره ده جی. خلیل الرحمن صاحب، زما په خیال د هر یو سیاستدان هغه که د چیرمن لیول دی که جنرال کونسلر دی که هغه میر دی که هغه ام پی ای دی منی دی وزیر اعظم دی سینیټر دی هغه جذبه چې دی نو هغه عمده ضروري وي چې سیاست په خپل ځای خدا خدمت چې دی اسیم زمون د عوام چې دی ډېر ځپل شوی دی او ډېر زیات لکه دي ته کم از کم د خدمت چې دی نو دا جذبه ضروری ده دې لپاره. دا راته وایي چې یاره هریانه پایان خو ډېر غټ ویسي ده د دې همیشه دپاره دا لږه محرومه پاتې شوې ده ډېر وخت نه چې دی لکه د ازادۍ نه پس دا اوس لغونته دی کې څه کارونه وغیره د خیر سره په هغې باندې اوبه خبره کوو خو پی در پی لکه مسلسل چې دی د دې هغه محرومیانې چې دی هغې کې څه کمې به نه راتلو. اوس چې کوم دی لغونته ډیولپمنټ کارونه پکې شروع شو نو د دې محرومیانو باره کې په تسلسل سره چې خبره کوو نو د بجلی باره کې که خبره کوو د بجلی صورتحال دلته څنګه دی؟ دلته خو د بجلی دا مسله ده چې بجلی خو ډېر زیات ټینشن دی. خو دا زمونږ ایم صاحب دی نورعالم خان هغه له د الله پاک جون ورکړي چې هغه د غونډې حلقې دپاره ډېر زبردست دی او یو اسمبلی کې هغه هر وخت د خپلې حلقې دپاره زیات چې کوم دی نو د خپلو غریبانانو اواز اوچتوي. د ګیس روډ شیټینګ دی د بجلی روډ شیټینګ دی دې دپاره نورعالم خان چې هر حکومت کې هغه باقاعده په اسمبلی کې تقریر کوي د خپلې حلقې دپاره. نو دا خو مونږ ته ډېر زیات ټینشن دی. هم د ګیس دا نشته د زنانو ته ټولو ته تکلیف دی. بجلی روډ شیټینګ دی. دا صرف یو زمونږ واحد ایم صاحب دی نورعالم خان چې هغه په اسمبلی کې زمونږ دپاره ځکه چې هغلته اسمبلی ته خو زمونږ د غنیه حکومي اسمبلی بیمبر دی او د پبلک اکاونټ چیرمن هم دی. نن سبا الله پاک د هغه له نور هم ترقي ورکړي. نو زمونږ د ان 27 حلقه ده ان هغې دپاره صرف نورعالم خان دا بل د هغه په فان باندې مونږ په د خپله علاقه کې ټرانسفارمرې لګولي دي د ګیس پیپ هم اچولی دی خو منځ کې ګیس هم نشته بجلی هم نشته روډ شیټینګ دی. ګنې مونږ ګلی په ګلی هر څه کړي دي د هغه د نورعالم خان فنډ نه. صحیح ده. خلیل الرحمن صاحب ستاسو یې خبر نه اندازه داسې کېږي چېرې نورعالم خان سپورټ تاسو سره شته دی د هغه ټرانسفارمرې وغیره که ضرورت شي یا د بجلی داسې مسایل راشي هغه تاسو سپورټ کوي؟ بالکل نورعالم خان یوازې زه نه سپورټ کوم. نورعالم خان زمونږ تاسو سپورټ کوي نورعالم خان مونږ هم سپورټ کوي او بل نورعالم خان د خپله حلقه سپورټ کوي. غونډه حلقې کې هغه شپه ورځ لګیا دی خپله ځمکه خرڅوي. دا مخامخ هم تاسو ته ما وختي مو ویل چې هغه خپله ځمکه خرڅوي لګي هغه کرپ نه دی. هغه د خپلو حلقې دپاره هغه وایي چې یاره دا د غریبانانو دپاره به زه اواز اوچتوم
نو د هغه مونږ ډېره شکریه هم ادا کوو د نورعالم خان مینې صاحب مونږ چې هغه زمونږ د غونډې حلقې دپاره ډېر زیات کوشش کوي او لګیا دی شپه ورځ خپل جهد جاري ساتلی دی. صحیح ده. د ګیس باره کې تاسو وایئ چې یاره ګیس خو نشته دی او دې ټیم کې کېږي نه، د هغې سوال هم چې دی نو بس داسې دی چې فلحال په دې نه کېږي چې صوبایي او وفاقي حکومت چې دی دې کې لغونتیا هغه ټسل روان دی نو د هغې کارونه خو لا فلحال کېږي نه. د تعلیم باره کې راته ووایئ چې دلته د هلکانو د جنکو د پرایمري میډل سکول لکه څه صورتحال دی؟ شته دلته های سکول هم شته، د جنکو میډل سکول هم شته، پرایمري هم شته، سکولونه شته. سکولونو مونږ ته څه داسې ټینشن نشته. دلته مونږ ته مین ټینشن چې کم دی دا د هیلث دی. زمونږ په دې غونډ یونین کونسل کې په ویسه کې مونږ ته بي ایچ کې هم پکار ده، مونږ ته نشته. اسپتال مونږ ته نشته، دا سنټر مونږ ته نشته. دا زمونږ ډېره ضروري مسله زمونږ دا ده. زمونږ په غونډ په یو سی اریانه کې بالکل دا نشته چې دا زمونږ کم ایم پی راغلی دی زمونږ په دې علاقه باندې نو مونږ ته پاره چې کم دی نو د دې مونږ ورته باقي د اپلیکیشن یې ورکړي دي، مونږ ورته درخواست ورکړی دی، د علاقې مشران هم ورته کینولی دي، خو یو ایم پی مونږ له ځکه چې دا بي ایچ کیو اسپتال دا سکول دا صوبایي ګورنمنټ سره تعلق ساتي، دا د ایم پی ای کار دی او یو ایم پی مونږ له په دې علاقه باندې داسې هېڅ قسم د اسپتال مساله لا بي ایچ کیو وړه غونټه هم راله اوسه پورې نه ده کړې. او د دې دا خلک څه کوي بیا دي کوم ځای ته ځي؟ دا خلک چې دا ځي دا یو څه مونږ سره مخکې یو څه کاڼیزه ده، یو څه کاڼیزه کې فاصله ډېره زیاته ده، کم از کم 3 کیلومتر 4 کیلومتر هلته ځي. بیا یو څه خزانه ده هلته بي ایچ کیو ده هلته ځي. نو زمونږ د علاقې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی په دې شیزونو باندې. صحیح دی. او دې ګرانۍ کې والله رشکې له یا ټیکسي له پیسې ورکول دام چې دی نو بس ګراني خو ورځ ورځه ګراني ده، خو مونږ بس الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. روډونو راته ووایئ خلیل الرحمن صاحب چې روډونو صورتحال سره روډونه خو زمونږ کم د علاقه چې ده الحمدلله مونږ له ایمینې صاحب نورعالم خان مونږ له کم از کم 10-15 کروڑ روپۍ سکومونه کلیر که، روډونه هم راته جوړ که، ګلې هم راته جوړې کې، هر قسم سہولت هغه دې ته پاره ورکړی دی زمونږ د یونین کونسل نه، بلکې خپلې حلقې دپاره هم لګیا دی هر ځای کې. مونږ ته د روډونو څه مسله نشته. مونږ ته مین مسله چې کم دی د ایمینې صاحب چې کم د مرکز نه د قومي اسمبلۍ چې کم فنډ دی هغه زمونږ په حلقه باندې استعمال شوی دی، که هغه د ګیس په حساب سره که د ټي بي ایس په حساب سره او که د ټرانسفارمر په لحاظ سره نو هغه مونږ ته شوي دی. خو مونږ ته د صوبایي ګورنمنټ نه لکه ډېر زیات چې کم دی نو زمونږ دا دغه محرومیت دا شته مونږ ته د صوبایي. ټیک شو جي. انعکاسۍ دپاره څه صورت نکاسۍ هم چې دا هم صوبې سره دغه ساتي، بل دا بیا لوکل ګورنمنټ مثلا هم دا خو هغه هم دغه پوزیشن دی ځکه چې ازیره مونږ له مسایل شته مسایل مونږ ته دا شته چې مونږ ته د نکاسۍ مسله ده، مونږ ته د ایریګیشن مسله ده. ایریګیشن کې چې کومې غټ نیرونه دي رابې دي هغه مکمل ډکې دي، مونږ سره خپل فنډ نشته. صوبایي ګورنمنټ مونږ له فنډ نه راکوي ځکه چې دلته زمونږ پېښور سټي کومه ده دې کې میر چې کوم دی د پی ډي ایم دی 400 ضلع ده، دا ټول داسې ضلعې دي نو شهر ټول شوکه ده، دا ټول میر چې کوم دی تحصیلونه دا ټول راغلي دي پی ډي ایم. د پی ټي اصل کې شته نه، په دې وجه باندې صوبایي ګورنمنټ زمونږ فنډ بند کړی دی. مونږ ته هېڅ قسم تعاون نشته د صوبایي ګورنمنټ دا اړخه چې هغه دا تحصیل له فنډ ورکړي او لا ویسې له ورکړي او دا نکاسي لا صفیانې او دا کمې ارابې چې دي کم نکاسۍ دي دا ډرینونه ده دا خو د لوکل ګورنمنټ کار دی. لوکل ګورنمنټ چې کله مونږ له صوبایي حکومت فنډ راکړي نو مونږ به کار وکړو، مونږ سره هېڅ هم نشته. مونږ بس همداسې خپل چې څه خرچه کوو لاسه منډه وو د خپل جیب نه هر څه کوو، د عوامو خدمت خو به کوو انشاءالله. حالانکه ډپارټمنټ شته دی خو دا دی چې ډپارټمنټ خو وار یو وایي چې مونږ سره فنډ نشته. بلکل هغه په دې یو خبره باندې فارغه شول که نه لکه د هغې هغه خلاصې شو. د سرکاري وړو صورتحال څنګه دی؟ سرکاري وړه میلاویږي تاسو؟ بالکل سرکاري وړه راځي، خو سرکاري وړه هم داسې راځي چې کې کم مخکې ټرکونه عاطف خان د دې منیکټر و هغه به هر یو دغه ته میاشت بعد اوس زما ویسې ده دا ډېره زیاته لویه ده اریانه پایان موضوع ده نو مونږ له به میاشت کې یو ټرک راکولو نو میاشت کې یو ټرک چې دومره دغه هېڅ قسم د وړو خو ډېر زیات ټینشن دی بحران دی ځکه زمونږ دا ویسې دا ټول غریبانان دي
او موږ ته د وړو د دې ډیلران دي ډیلرانو ته چې کم دی نو 10 کیلو بوجه د 10 کیلو کیجی 10 کیلو کیجی چې کم دی دا 80 ډیلر لور کوي 80 تیلې نو 80 تیلې دا به سس دغه کوي ډېر د هڅه راځي او لکه دا غیم په دې باندې کار نه کیږي د وړو ډېر زیات لکه بحران دی زمونږ یوازې زمونږ د وی سی کې نه یا یونین کونسل کې مکمل تحصیل شالم کې زمونږ ډېر زیات ټینشن دی ډېره پریشانی ده او دا خو د حکومت صوبې حکومت کار دی چې د دې مخنیوي وکړي حقیقت خبره هم ده چې کم از کم دا او دا ډېر بیسیک ضرورتونو کې راځي چې یاره هغه ګرانی دومره زیات ده چې غریب سړی چېرته پتری سوچو دي سوچو بالکل مونږ ارباب جامداد صاحب زمونږ ایم پی ای دی هغه مونږ له په خپل ټایم باندې چې څه ورته ویلي دي مونږ له منډه والې ده د وړو باره کې هر څه باره کې کړی ده خو یوازې دا خو د ارباب جامداد صاحب کار نه دی هغه مونږ له سر وړونه هم کړي دي زمونږ په یونین کونسل کې ځکه چې داسې څه دغه نو هغه مونږ لپاره ښه لکه مونږ ورغلي وو مونږ ولې درخواست ورکړی دی زمونږ درخواست یې منظور کړی دی زمونږ علاقې سره مینه هم ساتلې ده خو دا یوازې د هغه کار نه دی دا مکمل د صوبې ګورنمنټ اصل کې زمونږ چې کوم وزیر اعلی دی لا وزیر خزانه دی لا هیلث منیسټر دی نو هغه د دې عهدو قابل نو خو به د عمران خان صاحب راوستی دي بس د الله پاک دی اوس زمونږ په حال رحم وکړي دا د هغې کمزوریانې دي د مشران صحیح دی د صفا اوبو صورتحال دلته څه دی جی صفا اوبه دلته خو اوبه ټولې چې کم دی نو به جراثیم والا اوبه څکو موږ ته خو نه څه بورونه شته د حکومت دا اړخه نه څه داسې ټوبیلونه شته چې یاره موږ له وکړي موږ ته خو ما خو ټول د صوبې ته ما مخکې مو ویل چې دا مسله ټوله صوبې ګورنمنټ ده چې صوبې ګورنمنټ موږ له صفا اوبه راکړي صوبې ګورنمنټ موږ له BHQ هسپتال راکړي موږ ته صحت دپاره او د اوبو دپاره دا ډېر زیات ضرورت دی دا د ډرینو نکاسۍ مسلې دا ډېرې غټې مسلې دي موږ ته خو موږ ته هېڅ قسم دغه نشته د دې علاقې دا بالکل موږ د ډېر وخت نه را روان یو زموږ مشران هم وفات شو په دې جهد کې په دې سیاست کې منډ ایم پی ای مینې منیسټر له خو دا هېڅ قسم مسله اوسه پورې نه ده حل شوي صحیح ده ستاسو څه خیال دی که د اختیارات ورکړي شي د چیرمنانو ته نو فرق به څه راشي اختیارات کې خو دومره مسله ده چې زه خو ما خو ته وویل زه مخکې هم د وي سي ناظم هم 2015 نه فرق څه دی هغې کې فرق دی چې صرف دومره لږ فنډ راځي نو هغې کې کم از کم دا ډرین صفایانې دا سپری د ماشو کم از کم سکولونو ته مونږ ځان سره دوه کسان جرنیټر والا صفایانې مونږ ټایم په ټایم کوو مونږ سره ډېرې 2-3 کسان لګي هغې له مونږ تنخواه ورکول او که ګورنمنټ د اړخه سیکرټري صاحب هغې له تنخواه ورکوي نو یې سره دا ویڼی ماشي دا سپری د سکولونو صفایانې کم از کم دا خو وي ورسره او که داسې معمولي ایمرجنسي ډرین راشي لا پول راشي ډیم چې نو هغه مونږ ایمرجنسي کې تیارولی شو نو دغه شیزونه خو زمونږ کولی شو خو مونږ له صوبې ګورنمنټ مونږ سره نه اختیار شته او نه مونږ له فنډ راکړی کوي نه دا شی نه دا خو اصل کې دا دی چې دا کم کارو دا صوبې ګورنمنټ چې کله دا بلدیات الیکشن وکړو نو صفا خبره دا ده چې دا صوبې ګورنمنټ نه کولو دا په صرف سپریم کورټ عدالت په زور کړی نو هغې په دې وجه باندې اوس به صرف په ټایم پاس کوي نور لکه دا زیاتې کوي خو مونږ عوام په دې نه پوهېږو مونږ بیا هم بیا د دې سپورټ کوو که نه چې یاره دا دی اکثر مونږ عوامو کې که کله شعور پیدا شو او وګورو چې یاره مثال خبر اوس دغه اتی کار دی لکه هغه حساب دی که نه نو بس دغه مسله ده زمونږ ډېرې ګیلې د صوبې ګورنمنټ نه دي ځکه چې د لوکل ګورنمنټ دا یوازې زما دغه نه دی خو زه خو به رښتیا حق ویم ځکه چې دا ډېر زمونږ زیات ایم پی ایګان هم دا نه غواړي چې یاره ناظمانو ته د اختیار میلو شي چې ناظم له اختیار ورکړي چیرمن له اختیار ورکړي نو ایم پی ای صاحب وایي چې زموږ حجرې ته به علاقې خلک خو بیا نه راځي نو زمونږ دا ملک چې دا پاتې دی او څومره ترقي نه کوي نو دا زمونږ د مشرانو غلطیان دي ډیره مننه تاسو خلیل الرحمن صاحب ډیره شکریہ چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکول الله دې عزت وکړي جماعت ثانک یو سو مچ ناظرین دا زموږ نننې ملما خلیل الرحمن صاحب د چیرمن هریانه پایان د دې عہده ده سیاست مزه ډیر زیات کوي د خلکو دا یو سوچ ضرور پکار دی په خلکو کې دا شعور ضرور پکار دی چې کم چیرمن سلیکيږي داغه ور چې دی هغه ډیر پیور وي داغه ووټ اخیستل دا ډیر سخت کار وي په نسبت د ایم پی ای منه نو چیرمن چې کله منتخب شي
نو داغه اصل حقدار چې دی هغه عوامي نماینده چې ورته وي هغه د چیرمنی نه هغه د پیسې لګولې شي په چیرمنۍ باندې په پیسو دا وټه خسي شي نه دغه په بل په شارټ کټ باندې راځي چونکې د خپل حلقې نه چې کوم ځکه دی لوی شوی دی پیدا شوی دی د خپل حلقې نه په خپل ذاتی دغه باندې دی وټ اخلي د دا وټ چې دی د ډېر زیات قیمتي اصل حقدار خو اصل نماینده خو دا چیرمنی په کار دا دی چې دته کم از کم د اختیارات د فنډز دا ضرور ملاوي شي اجازه غواړو ډېر مننه السلام علیکم